ونشي چې نوی درس ووایو. استاده څه وخت رخصتېږو؟ زوی شروع کېدو دې خو پرېږده. تر اوسه چې رخصه ونه وي ته بیا د رخصتۍ نارې وایې. استاده چیش دی؟ ته بل کار مار نه لرې؟ یاره مې نو څه دې وشي؟ نو خو ورڅه خپل کار دې وکړه. ته دلته زما د ډبولو دپاره راغلی؟ زوی وایي چې ډب نه وي ادب نه وي. چې ځینې زده کوم نو ته بیا څنګه را زده کړې؟ زوی دا ستا د خوښ کور نه دی. د دې چې راغلی نو یو شی به زده کوې. که مې زده نه کوي نو؟ استاده څه وخت رخصتېږو؟ سمه ده درس ووایه بیا وایه. ولې که مو ښه درسونه ویله نو انعام به درکړم. که مو بېادبي کوله نو سوټیان به درکړمه. دا انعام خو پېژنم خو دا سوټیان چېش ته وایي؟ چېش دي دا سوټیان؟ اوس پوه شوې چې چېش ته وایي؟ استاده څه وخت رخصتېږو؟ راځه سمه ده راته ویې وایه بیا وایه. زما زمونږ چې درس نه وایاست نو خو دا مکتب ته مه راځئ. موږ خو خپل په خوښه نه راځو په زوره مو راستئ. خپل په خوښه هم څوک راځي استاده زه خپل په خوښه مکتب ته راځم. چې یوه ورځ مکتب ته رانسم نو ټوله ورځ مې فکر خراب وي. شاباس زویه زه هم په ځوانۍ کې هره ورځ مکتب ته تلمه. نو تا به ډېر انجوین هم درلودې. زغره نو ته د انجونو دپاره شې چې ونه نه دې ورکش کړم لکه چرګ داسې به غورځې. دا اوس ښه ده که ټوپلنډه ده؟ ټوپلنډه نه خر. دا چا وویله؟ ما چېرته زه خرمن مېږم؟ چا هره ورځ په سیم کې نارې نارې وایي نو موږ هغه ته څه شي وایو؟ زه نارې نه ومه درس درته وایمه. استاده تر درس سره په یاد شوه څه وخت رخصتېږو؟ وایي زویه دا شپېلک څوک وایي؟ استاده دی. درواغ استاده درواغ. زما خو ګر سره کې زده نه ده. ته ورته ګوره. ودې واله شپېلکه چې دونه ټینګې وایي نه نو د چا لخوا به له شپېلکه ووایه؟ استاده دا بیا څه رقم شپېلکه ده؟ رقم دا غږ د څه شي و؟ په اواز نه و دا چې غوښه په اواز وه. چا وایي چې په واکه؟ استاده دا راګرځولو خو مې ډېر کوښښ وکړئ خو ولاړه. دلته چې هر څه کوئ تاسو باید ما څخه اجازه واخلئ. استاده د کانتین اجازه است؟ څه شي؟ ایا زه کانتین ته تللی سم؟ یا نه شې تللی؟ ولې ستا د پلار مکتب دی؟ خپله خو ګرده ورځ هلته ناست یې. ستا خو په او وایي د سهار راهیسې مو دغه چغې و نارې شروع کړي دي. 2 ساعته کېږي چې لا نه یې رخصت شوي. زه دلته د ستا پک سر د لیدو دپاره نه یم راغلی. خر بېادبه بس یې ده باله زه ځمه. ستا خو په